ډاکټر صاحب ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني یو تازه پیغام را لېږلی دی. ډاکټر صاحب ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني پر افغانانو غږ کړی دی که غواړئ چې د خپلو ارمانونو ته ورسیږئ نو باید زما خبرې عملي کړئ او زما په کړنلاره عمل وکړئ. ډاکټر صاحب غني پر افغانانو غږ کړی دی باید تاسو له یو بل سره یوځای شئ، اتفاق پیدا کړئ. ډاکټر صاحب غني وایي یوازې په اتفاق کولی شئ د ازادۍ ارمانونو ته ورسیږو. ډاکټر صاحب غني د افغانانو ترمنځ پر اتحاد او یووالي هم ټینګار کړی دی. ښاغلی غني په هر پیغام کې افغانانو ته وایي تاسو باید یووالی ولرئ او ترڅو پرمختګ وکړئ. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو پخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني د خپلواکۍ 105مه کلزې په مناسبت پیغام کې یو ځل بیا د افغانانو ترمنځ پر اتحاد او یووالي ټینګار کړی او ویلي دي د 105 کاله پخوا په څیر یو ځل بیا یوازې په اتحاد کولی شو د ازادۍ ارمانونو ته ورسیږو. ښاغلي اشرف غني یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او په پای کې د ازادۍ لارې ټولو شهیدانو روح ته دعا کړې ده. ډاکټر صاحب غني ویلي دي باید د افغانستان پر نجونو ښوونځي تر مخ پرانیستل شي. دا څویم ځل دی چې ډاکټر صاحب غني دغه خبر بار بار تکراروي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا خیر چارې.